अस्सलाम वालेकुम ग्राउंड कतुन को तासु गोरे MS ऑफिशियल चैनल जेम तासरो मुख्तियार सागर ग्राउंड कतुन को नन द स्वाद बोर्ड रिजल्ट आउट शो द मेट्रिक APC چې پکې د مختلفو سکولونو ماشومانو ښه ډېرې نمبرې واغستې څو ماشومانو پکې سکولونه ټاپ کړو نو په هغه ماشومانو کې موږ سره یو ماشوم موجود دی علمگیر خان چې هغه په 1100 نمبرو کې 1012 مارکس واغستو او د خپل کلي ملخیل کوټ کې د سیکنډري سکول ټاپ کو نو هغه سره په دې حواله سره خبرې کوو چې آیا هغه دې ټیم کې څه پیل کوي نو د ټولو ناول خو علمگیر خان تاسو ته د خپل چینل له طرفه مبارکي ورکوم تاسو دې مبارک شو زه تاسو ټول ټیم د MS ساگر او تاسو ډیر زیات مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت چې دا غمنګ لاره کو په دې خوشاله په دې موقع کې علمگیر خان دا راته وایي چې تا په 1100 نمبرو کې 1012 مارکس واغستو څه محسوس نن زه خو نن ډیر زیات خوشاله یم او خپل درب شکر ادا کوم چې هغه مونږ د دې طاقت الله کو چې مونږ دونه نمبر ډیر حاصل کړي او بل ډیر زیات شکرګزار خپل استادانو یم کم چې په دې نمبر حاصلولو کې په دې دونه کامیابی کې زما مدد کړو او دین علاوه زما مور او پلار او کم فیملی ممبر چې دي خو خاص کر زما تر ځکه چې په تعلیم میدان کې هغه په ډیر شی مرحلو کې زمونږ سکسیس کې هغه موږ له مدد راکړل او بل همیشه موږ ژوند هر موډ کې موږ موټیویټ کړي خپل د کامیابی طرف ته علمگیر خان دا راته وایي چې کم نن سبا چې کوم سوچ وکړو نو زیاتره د نننی کول چې کم دی نو دیو تعلیم طرف ته زیاته توجه نه ورکوي دیو ته به څه پیغام ورکول غواړي دیو د خو زما دغه پیغام دی چې بس مهنت چې دی دا هیڅ چېرته هم ضایع نه کېږي چېرته چې تاسو مهنت کوئ او خپل رب یادوئ نو بس دغه د کامیابۍ یو راز دی د کم په ذریعه چې تاسو کامیابېدی شئ ژوند کې او کم ملګري چې ستا سره ستا ملګري او نور په دې سکولونو کې کم ټاپ راغلي کم ډېرې نمبرې راغستې دي هغو ته به څه پیغام ورکوئ چې هغه هم ډېرې ښه نمبرې دلته زموږ ډېر شی ملګري دي نور چې کوم نور کسان دي سکولونه یې دلته ډېر شی ټاپ کړي ډېر شی ښه نمبرې اخیستې دي هغو له هم زه مبارکي ورکوم लाख शुक्र अदा कोम چې زما ورور د ډسټریکټ شانګلي ملخیل کوټ کې سیکنډري سکول ټاپ کو په 1100 کې 1012 نمبر یې حاصل کړي زما هم دا کوشش ته چې زه هم داسې دننه زیات والما زما د امید او تاسو هم دومره اغستې شئ او زه د الله نه ډېر شکر ادا کوم مندو کتونکو دا وخت په ملخیل کوټ کې د داسې دوه ځوانانو دوه ورونو سره موجود یم کم چې یو د الازهر سکول سټوډنټ دی منصور احمد دا هغه سره او بل چې کوم د هغه کشر ورور دی مسرور احمد د هغه سره موجود یم یو په الازهر سکول کې په 1100 کې 1022 مارکس اخیستي دي منصور احمد او بل چې کوم دی د هغه کشر ورور مسرور احمد هغه په 1100 کې 1008 مارکس اخیستي دي نو د دې دواړو ځوانانو سره به خبرې اترې کوو چې آیا هغوی په دې ټایم کې څه پیډ کوي نو د ټولو ناول خو منصور احمد تاسو ته موږ د خپل چینل د طرفه مبارکي ورکوو ډېره مننه مختیار ساګر صاحب چې تاسو راغلئ په دې خوشحالۍ په موقع باندې موږ سره ټایم شریک کړو ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم منصور احمد دا راته ووایه چې دې ټایم کې ته څه پیډ کړې تا په 1100 کې 1022 مارکس واغستو څه پیډ کړې په دې ټایم کې زه خو خپل د الله تعالی ډېر زیات شکرګزار یم دې نه وروسته زه خپل د ټولو استادانو او خپل د الازهر چې کوم سټاف و د هغو ډېر زیات شکرګزار یم چې هغو موږ سره خپل شپه ورځ یو کړي دې نه وروسته زه خپل د والدینو او د هغو هم ډېره شکریه ادا کوم چې دا د هغو د دعاګانو نتیجه ده دې نه علاوه زموږ چې کوم نور ملګري دي دا وخت چې موږ ګوري په نورو بورډونو کې او په نورو کالجونو نه ښه نمبر راغلی دي ټاپ پوزیشن یې راغلی دي زه هغو ته هم مبارکباد ورکوم او الله تعالی دې وکړي چې هغه نور مخکې مخ په وړاندې لاړ شي خپل د ملک او د قوم او ترقۍ کې شریک شي منصور احمد دا راته په دې موقع باندې به د کوم ینګ نسل چې کوم دی د دوی ته به څه پیغام ورکړې جی د نوی نسل ته زما دا پیغام دی چې خپل مهنت خپل په شوق سره کوي خپل کار خپل په شوق سره کوي نور د کوم فضولیات شو کوم ګیمونه شو کوم د سوشل میډیا یوز شو دا دې ترک کړي او دې نه علاوه دوی خپل په سبق او خپل په ایم باندې فوکس ورکړي او خپل ځان دوی وپېژني زما د نن سبا ځوانانو ته دا نصیحت مسرور احمد د ټولو ناول خو تاسو ته موږ د خپل چینل له طرفه مبارکي درکوم ډېره مهرباني تیر ساګر صاحب تاسو په دې خوشحالۍ موقع راغلی او زموږ په دې خوشحالۍ موقع کې شرکت وکړو ستاسو ډېرې مهرباني ده ما خپل ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې هغه د خپل وخت په فضولیاتو کې په ګیمونو کې په دې کې دې نه بربادوي او څنګه چې ما دا مارکس واغسته زما ورور مارکس واغسته نو لرې نه ده چې زما ټول ملګري دې مقام ته راورسېږي نو هغه دې خپل کوشش وکړي ډېرې مهرباني
ملګرو دا ټیم کې را سره د منصور او مسرور تر چې کم دی شبیر احمد نو هغه موږ سره موجود دی د هغه نه په دې موقع باندې تپوس کوو چې آیا هغوی په دې ټیم کې څه محسوسوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مختیار ساګر صاحب اول تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی دلته کې ماشومان سره کېناستئ. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې منصور احمد او مسرور احمد دا ډېر تابعدار هلکان دي او دوی ډېر دعاګوی دي. نور خو وړو ماشومانو به ګیمونه کول، موبایل به ورسره دوی سره اوسه پورې موبایل یې نشته. شپې یوې 2 بجو پورې ناست خپل کار کوي، اوس هم کار کوي، چټیانې هم کار کوي، فضول نه ګرځي او بهر نه ګرځي. لاکډاون خلکو بهر ګرځي، چکرو له بتلو دوی بچانې لیدلي په کور کلي کې خپل سبق وایي. نو نور ماشومانو ته څه پیغام ورکړې؟ نو زه دغه پیغام ورکوم چې سبق نه مکمل شوی نو هغې پورې سوشل میډیا د فضولیاتو نه ځان وساتي او دا کرکټ دې نه کوي، د دې نه هېڅ هم نه جوړېږي او خپل سبق دې ووایي، ځان دې وپېژني چې دې ملک او قوم خدمت وکړي. ګرانو ملګرو څنګه چې مسرور تاسو ته ووایي چې خپل ټیم چې کم دی هغه کتاب له ورکوي په فضول ګیمونو کې او په فضول کاروبارونو کې به دې کې دا خپل ټیم مه بربادوئ. نو لرې نه ده چې هم دغه هر ماشوم چې کم دی هغه د دیو ځای ته د دیو مقام ته را رسېدی شي. نو دا زموږ نننی پروګرام تر بل پروګرام پورې خپل کوربه مختیار ساګر له ورکوي اجازت د لوی الله په امان.